حضرت انس رضی الله تعالی عنہ نے روایت تے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په تاسو کې یو شخص ترها وخت پورې مؤمن نشي کېدلی څو پورې چې دته د خپل پلار او مور اولاد نه زما مینه محبت زیات نه وي. د دې حدیث روایت بخاری شریف او مسلم شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، لکه مخکې حدیثونو کې دا خبره بیان شوه چې د ایمان په لذت او خوند به هله پوهېږي چې نبي علیه الصلاة وسلام سره ستا مینه محبت د هر څه نه زیات وي. او مینه محبت مې د مخکې حدیثونو کې دا خبره وکړه چې مینه محبت د الله د پیغمبر سره په دې طریقې سره ظاهریږي چې ته د الله او د رسول په احکاماتو پوره عمل وکړي. الله جل شانه دې موږ او تاسو توفیق را نصیب کړي چې د نبی علیه الصلاة وسلام سره د مینې محبت دعوه چې موږ او تاسو کوو چې هغه په عملي شکل کې منځته راولو. مثال په طور یو سړی وایي زما د نبی علیه الصلاة وسلام سره مینه شته خو ګیره خرئ، نو ستا څنګه مینه محبت دی هغه سره؟ یا کموي قینچي کوي، یا دی وایي چې زما د نبی علیه الصلاة وسلام سره مینه محبت دی خو چې کله پې د زوی واده وي خپل خوشحالي پې راځي په هغه کې بدعات رسومات کوي، د شرع خلاف کارونه کوي، نو څنګه ته دا د نبي علیه السلام سره مینه محبت دی؟ مړی پې راشي نو بیا دی وایي زما د نبي علیه السلام سره مینه محبت دی، او نبي علیه السلام چې کوم رواجونه او مینه دغه نه بدعاتو نه منع فرمایلې ده، ته په مړي کې بیا په غم کې بیا هغه بدعات کوي، رسومات کوي، د شرع خلاف کارونه کوي. نو لهذا مسلمانانو ورونو، ازې چې موږ او تاسو قصد دا وکړو چې د نبی علیه السلام سره د مینې محبت دعوه چې لرو دا په عملي شکل کې منځته راولو، یعنې په هغې عمل وکړو چې ته وایي چې زما د نبی علیه السلام سره مینه محبت شته، خو هغه په عمل کې ظاهر که که نه، ستا عمل د هغه خلاف دی، ستا کردار د هغه خلاف دی، ستا تجارت د هغه د طریقې نه خلاف دی، ستا دوکانداري د هغه طریقې نه خلاف دی. ته څنګه دا وایي چې زما د نبي علیه الصلاة وسلام سره مینه محبت دی؟ مینه محبت به یې دغې چې ته د هغې اظهار وکړي که نه، شرع خلاف کارونه ونه کړي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو موږ ورونو چې موږ او تاسو د ایمان په لذت او خوند نه پوهېږو، وجه هم دغه ده چې زموږ او ستاسو اعمال د نبي علیه السلام طریقې نه خلاف دي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.